سبا به د افغانستان 19 کلنه کم عمره کرکټ ملي لوبډله په درې اړخیزه سیریز کې یو ځل بیا د متحده عربي اماراتو لوبډلې پر وړاندې د لوبو ډګر ته کښته سي. افغانستان 19 کلنې کم عمره کرکټ ملي لوبډلې په دغه درې اړخیزه سیریز کې نورې درې لوبې کړې دي چې دوه یې ګټلې دي، یوه لوبه یې بایللې ده. سبا به د متحده عربي اماراتو لوبډلې پر وړاندې خپله څلورمه لوبه ترسره کوي، بیا به د پاکستان لوبډلې سره پای لوبه ترسره کوي. په دغه درې اړخیزه سیریز کې د افغانستان 19 کلنې کم عمره کرکټ ملي لوبډلې درې سیالۍ کړې دي چې دوه سیالۍ یې ګټلې دي، په یوه سیالۍ کې بیا د پاکستان لوبډلې څخه ماته خوړلې ده. خو د متحده عربي اماراتو لوبډلې دوې سیالۍ کړې دي چې یوه یې د پاکستان لوبډلې پر وړاندې کړې ده، یوه یې د افغانستان لوبډلې پر وړاندې کړې ده، دواړې یې بایللې دي. پاکستان هم درې سیالۍ کړې دي چې دوه یې ګټلې دي، یوه یې بایللې ده. متحده عربي اماراتو لوبډله به دوه سیالۍ ترسره کوي، یوه د پاکستان سره، یوه د افغانستان سره به سبا ترسره کوي، او پاکستان او افغانستان به بیا پایلوبه ترسره کوي.